د انصاف عجیبه واقعه. د هندوستان په کاندله ځای کې په یوه ځمکه باندې د مسلمانانو او هندوانو جګړه جوړه شوه. مسلمانانو ویل چې دا زموږ ځای دی او هندوانو ویل چې نه دا زموږ ځای دی. د انګریزانو عدالت ته مقدمه لاړه. کله چې مقدمه مخکې لاړه نو مسلمانانو وویل چې که چېرته دا ځای موږ ته میلاو شي نو موږ به پرې جومات جوړوو. او هندوانو د مسلمانانو په ضد کې وویل چې که موږ ته دا ځای میلاو شي نو موږ به پرې مندر جوړوو. تر اوسه خبره د دوه انسانانو په مابین کې وه، لیکن د دې نه وروسته خبره اجتماعي جوړه شوه، تر دې چې یو طرف ته د مسلمانانو ډله وه او بل طرف ته د هندوانو ډله وه. اوس په ټول ښار کې د قتل او خون خرابي بازار جوړېدی شو. خلک هم حیرانه پاتې وو چې اوس به د دغې مقدمې څه نتیجه راوځي. انګریز جج هم پریشان و چې که چېرته صلح یا صفایي ونه شي نو ډېر زیات قتل او فساد به جوړ شي. انګریز جج د مقدمې اورولو پر ځای دا وویل چې آیا کوم داسې صورت جوړېدی شي چې تاسو خلک خپل په مابینځ کې په خبرو اترو باندې خپله مقدمه او جګړه حل کړئ. هندوان ورته وویل چې موږ به تا ته د یو مسلمان نوم واخلو، هغه به راتلونکي پیښې کې راوغواړې او د هغه نه به پوښتنه وکړې چې دا ځمکه د چا ده. که هغه وویل چې دا د مسلمانانو ځمکه ده نو د هغوی شوه، او که هغه دا وویل چې دا زموږ د هندوانو ځمکه ده نو بس بیا خو زموږ ده. جج د دواړو فریقینو نه پوښتنه وکړه نو دواړه په دې خبره باندې راضي شوه. د مسلمانانو په زړه کې خو دا و چې هر څوک وي خو مسلمان خو به وي که نه، آخر د جومات جوړولو والا په حق کې به خبره کوي. بس انګریز فیصله وکړه او راتلونکي اولني تاریخ باندې د مقدمې اورېدو حکم وشو، او ورسره دا هم وویل شوه چې هغه نفر به هم تاسو حاضر کړئ په کوم باندې چې تاسو دواړه ډلې راضي یاست. اوس مسلمانان چې را بهر شوه نو ډېرې خوشحالۍ یې شروع کړې، ټول خلک یې ویرول او نارې یې شروع کړې. هندوانو د مسلمانانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو خپلو خلکو ته څه وویل؟ هغوی ورته وویل چې موږ خو د یو مسلمان عالم په حاکم جوړولو باندې راضي یو، هغه به راتلونکي پیښې کې چې څه ووایي بس په هغې باندې به فیصله کیږي. اوس د هندوانو زړونه مړه شوه او مسلمانان د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدل، لیکن په انتظار کې وه چې په راتلونکي پیښې کې به څه کیږي. همدا و چې هندوانو د خپل ځانو له طرف نه د مفتي الهي بخش کاندهلوي رحمه الله نامه تجویز کړه، کوم چې د شاه عبدالعزیز رحمه الله په شاګردانو کې و. الله تعالی د تاریختونو ژوند ورکړی و. مسلمانانو چې وکتل چې مفتي صاحب راغلی دی نو دوی خیال وکړو چې مفتي صاحب خو به د مسلمانانو په حق کې خبره کوي. انګریز پوښتنه وکړه چې ووایه مفتي صاحب چې دا د ځمکې ټوکړه د چا ده او د چا په ملکیت کې ده؟ هغه ته خو ټول حقیقت معلوم و چې دا ځمکه د چا ده. هغه جواب ورکړو چې دا ځمکه د هندوانو ده. اوس چې هغه وویل چې دا د هندوانو ځمکه ده نو انګریز بیا پوښتنه وکړه چې اوس آیا هندوان په دغې ځمکه باندې مندر جوړولی شي؟ مفتي صاحب رحمه الله ورته وفرمایل چې کله ملکیت د دوی دی نو د دوی خوښه ده چې که پرې کور جوړوي او که پرې مندر جوړوي. فیصله وشوه چې دا ځمکه د هندوانو ده، لیکن انګریز په فیصله کې یوه عجیبه خبره ولیکله. د فیصلې کولو نه وروسته انګریز دا ولیکل چې نن مسلمانانو شکست وخوړ او اسلام وګټله. کله چې انګریز دا خبره وکړه نو هندوانو وویل چې تا خو فیصله وکړه، اوس زموږ هم یوه فیصله واورئ. موږ اوس هم په دغه ځای باندې ټول مسلمانان کیږو او نن دا اعلان کوو چې اوس به په دغه ځمکه باندې زموږ په لاسونو باندې جومات جوړیږي. نو عقل خو ویل چې مفتي صاحب خبره بدله کړي، لیکن مفتي صاحب رحمه الله رښتیا وویل. نو رښتونی پروردګار په هغه ځای باندې جومات جوړ کړو.
عبرت د مفتی صاحب دا قصه مونږ ته دا درس راکوي چې مسلمان باید همیشه رښتونی وي. مسلمان باید چې دروغ ونه وایي، ځکه کله چې مسلمان رښتونی وي د هغه سره په هر وخت کې د الله جل جلاله مرسته او کومک وي. کله چې مسلمان دروغجن شي او دوکه‌باز شي بیا د هغه سره د الله جل جلاله مرسته او کومک نه وي، بیا به هغه تل ذلیله او رسوا وي.